په هیواد کې د غم یوې درنې څپې ور اخوا دلته د هیواد په دې څنډه کې د قوشتېپې ملي کانال د لومړي پاس د بشپړېدو او دویم پاس د چارو د پرانیستې مراسم ترسره شو. په دې مراسمو کې د هیواد د کابینې لوړپوړو چارواکو او د شمالي ولایتونو سیمه ییزو مسؤلینو او ځایي خلکو پکې ګډون کړی و. د هیواد د یوې سترې او اساسي پروژې د قوشتېپې کانال د لومړۍ برخې کارونه چې 108 کیلومتره اوږدوالی لري په ډېرې چټکۍ او بریالۍ ډول پای ته ورسېدي. د لومړي فاز د پای ته رسېدو او دویمې برخې د پیل لپاره دلته د قوشتېپې کانال په څنډه کې ځانګړي مراسم نیول شوي. په دې مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون د کابینې لوړپوړو چارواکو د شمالي ولایتونو یو شمېر مسؤلینو همداراز ګڼ شمېر ځایي ولسي خلکو پکې برخه اخیستي. په پیل کې د بلخ ولایت والي د افغانستان اسلامي امارت د کابینې ټولو غړو ته ښه راغلاست ووایو. نوموړي وویل د دغه سترې پروژې په پلي کېدو سره د افغانستان اسلامي امارت داسې یو ویاړ ترلاسه کړ چې په تېرو 40 کلونو کې هیڅ حکومت نه دی ترلاسه کړی. په 4 لسیزو کې څه حکومتونه تېر شوي دي، دغسې کارونه دغسې پروژې نه دي شوي. الحمدلله دا یوازې امارت اسلامي دی چې دغسې کارونه او دغسې پروژې چې هغه د حکومتونو میراثونه موږ ته استفاده چې په دې 20 کاله یا بالخصوص په 40 کاله ډېرې پیسې د هېواد ته رالې او بیا په دې 40 کاله چې هغه دغسې پروژې پاته هغه نه دي شوي، هغه لکه د سالنګ لاره او نور دغسې کارونه هغه الحمدلله یوازې اسلامي امارت دی چې هغه دغسې کارونه شروع کړه. د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا مرستیالان وایي د دغه کانال ټول تخنیکی کارونه خپل افغانانو بشپړ کړي او دا پروژه افغاني انجینرانو او په افغاني لګښت مخ ته وړل کیږي. دوی خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه سترې پروژې بشپړولو ته ژمن دي. نو دا پروژه خو الحمدلله د افغانانو له لوري ډیزاین کیږي او تطبیق کیږي او ټول تمویل یې له کورنۍ بودیجې او عوایدو څخه کیږي. په همدې اساس ټول افغانان په دې پروژه کې زیارستونکو انجینرانو په ځانګړي ډول محترم عبدالرحمن عطا صاحب ته د دې ستر کار د لومړي پاس د بشپړېدو او د دوهم پاس د پیلولو مبارکي وایم. وقتی که با کانال کار شروع می شد طبعا اینطور یک پروژه بزرگ تا حال به افغانستان تطبیق نشده است. بعض کسایی که تشویش زیاد داشتن با همیشه این وسوسه وجود داشت که آیا این کانال موفق می شود یا نه، آب می آید یا نه، آیا پس دوباره ریگ در داخل کانال می ریزد و قسم قسم تشویش مطرح می ساختند. الحمدلله جای نهایت خوشحالی و شکر است که امروز فاز اول کانال قوشتېپه تکمیل شد. الحمدلله آب روان است تا به اینجا آمده است و امروز الحمدلله ما و شما فاز دوم کانال قوشتېپه را انشالله افتتاح میکنیم. خدا خواسته بود تا به اندخوی، از بلخ تا به اندخوی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې وویل د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې د هیواد د آبادۍ لپاره کلک هوډ او مضبوطه اراده لري. چې د ډېرو مشکلات نه خدای پاک افغانستان را بچ کو. نن بیا ودانولو کې موږ تاسو د دې شاهدان و انشاءالله تدریجاً به دغه کومو د افغانستان د آبادولو لپاره دغه شی نه دی مطرح په دې کې چې دا شمال دی دا جنوب دی دا مشرقي دی دا جنوب غرب دی. نه، الحمدلله کومو د افغانستان په سطحه ملي پروژې دي سره د دې نه چې زموږ بودیجه د امارت اسلامي و دا نه ایجابوي چې په داسې اوس وخت کې دی په دې باندې هغه ملي پروژې په دومره لوړه پیمانه باندې موږ روانو کړو. خو د خدای تعالی نصرت ته تاسو او اخلاص ته د قوم او د ملت د دې سره
موږ چې ګوري مهم په دې کې عزم ده، اراده ده. د دفاع سرپرست وزیر وویل د قوش تیپې په کانال کې د آمو سیند له اوبو استفاده د افغانستان اساسي حق دی او اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه اوبه واخلي. په دې کې دا سنجول شوې ده او سنجول کېږي به چې هغه به هیڅ د کوم ګاونډي هیواد په ضرر او تاوان باندې نه وي. هغوی باید د تشویش احساس ونه کړي. د آمو سیند څخه چې کومه استفاده اوس موږ غواړو چې وکړو دا په مراتبو زموږ تر حق کمه ده او موږ به هیڅکله هم هغه حقوق چې په آمو سیند کې زموږ ګاونډي هیوادونه لري پر هغه باندې تجاوز ونه کړو او د چا په حق کې به مداخله ونه کړو. خو په عین حال کې غواړو چې خپل حق ترلاسه کړو او په دې کې څوک راته خنډ جوړ نه کړي. دا کانال د افغان ولس لپاره خورا یوه مهمه پروژه ده چې افغانستان به د کرنیزو خوراکي توکو له اړخه په بشپړه توګه په ځان بسیا کړي او د دې پروژې په بشپړېدو سره به موږ ان خپلو ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو او نورو حبوباتو صادرات ولرو. کانالی خواهد بود که ما و شما را در بخش مواد خوراکی خودکفا خواهد کرد. ما و شما استقلال غذایی خواهیم داشت. دیگر ضرورت به پشت دروازه های همسایه ها نخواهیم داشت. دیگر ما و شما قسم و قسم امراض و آفات نباتی و حیوانی نخواهیم داشت و در این عرصه مواد خوراکی و غذایی خودکفا خواهیم شد، بلکه یک منبع، یک مرکز، یک تولیدگاه، یک ذخایر کلان مواد خوراکی تولید کننده در جامعه و منطقه هم خواهیم بود. د اوبو او انرژۍ وزیر وایي د تاریخ په اوږدو کې په هیواد کې داسې یوه ستره پروژه تر اوسه نه ده پلې شوې. هغه زیاته کړه دا په دې دلالت کوي چې په دې نظام کې د هیواد د بیارغونې لپاره ژمن کسان شته چې داسې لوی پروژې پلې کوي. دا خو د حکومت هغه کارونه دي چې په کار اچولي دي. لله الحمد موږ د دې شاهد یو چې په تاریخ کې هم دغسې کارونه یو نظام نه دي کړي. خو دا نظام یې ځکه کوي چې له رأسه راونیسه تر رئیس او تر والي تر وزیره تر ولسواره ټول وفادار خلک دي د ملت سره له دین سره او امین خلک دي، امانتدار خلک دي. د تاسو په پیسو کې خیانت نه کوي، د تاسو په عوایدو کې خیانت نه کوي. یو پروژه چې جوړیږي په هغې کې خیانت نه کوي، د خپل بچي غم نه کوي، د دې ملت غم کوي. د یادونې وړ ده د لومړي پاس چارې چې 108 کیلومتره اوږدوالی لري کارونه یې 18 میاشتې مخکې پیل شوي وي چې نن په بشپړ ډول پای ته ورسېدې او د دویم پاس چارې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ګډون رسماً پیل شوې. له 5 کلونو وروسته به دا شاړې او سپېرې دښتې په یو سمسور چاپیریال بدلې شي. د همدغو پراخو وچو دښتو د زرغونتیا لپاره اسلامي امارت کلکه ژمنه کړې چې د قوش تیپې ملي کانال چارې به په بریالۍ توګه سرته رسوي.